منع کړې ده چې یو سړی یو کس دی ماشوم دی او د تره د لور یا ترو د لور سره تی وروي د هغه تی وروي نو د دې د بچو سره بیا نکاح کېږي که نه کېږي؟ جواب دا دی کله چې یو ماشوم د خپل تره د لور یا د ترو د لور تی ورو د هغې بچی شو. کله چې د هغې بچی شو د دې زنانه چې کوم بچي دي نور بچي نو د هغې سره د دې هلک نکاح نه کېږي ځکه دا د هغه لورګانې د ده خورګانې شوې زامن یې درونه شو د هغې ښځې خور یې ترخاله شوه د ښځې مور یې نیا شوه د ښځې لور یې خور شوه نو دې سره بیا د دې ماشوم نکاح نه کېږي. که د دې ماشوم بل کوم ورور راپاڅېږي ورسره نکاح کوي نو کولی شي خو دا خپل دا ماشوم چې کوم ماشوم د دې زنانه تی رودلی دی نو دا ماشومه د دې زنانه بچی حسابېږي او د زنانه د نورو لورګانو سره نکاح نه کېږي د هغې د خور سره نه کېږي د هغې د مور سره نه کېږي. دا ټول د هغې چې دی په څوک یې خور شوه څوک یې مور شوه څوک یې خاله شوله دې سره نکاح نه کېږي او کومو خلکو سره چې په نسب کې نکاح ناروا ده هغو سره په رضاعت کې نکاح ناروا ده. السلام علیکم ورحمت الله.